مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم، خو خوښ به وم چې د یوه افغان په توګه داسې افغانستان ته ستون شم چې هر افغان ته ارزښت ورکول شي، داسې ځای ته چې افغان ښځې، ځوانان او بېوزله افغانان پکې ونډه ولري او بالاخره موږ داسې ثبات ته ورسیږو چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. ښاغلي اشرف غني ټینګار کړی له داسې شرایطو سره مخ شو چې په قربانۍ ورکولو سره یې جمهوریت نشو ژغورلی او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې شخصي شتمنۍ لوټ شوې ده. مخکنی ولسمشر زیاتوي ما په 2014 کال کې خپله 15 میلیونه ډالره پانګه ثبت کړې وه، نه پوهیږم چې څومره یې پاتې ده، خو شخصي شتمنۍ مې تالان شوې ده، خو ما له ځانه سره څه نه دي لیږدولي او په بهر کې هم شتمنۍ نه لرم. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.